اوس به راستو خپل ډیزاین ته دلته پنځه رنګونه ځکه په هغه باندې واخلم چې عین په دې شکل باندې شیپ جوړ کړی سو دغه رنګ به واخلم یا به اول دغه رنګ جوړ کړو زه به نوې صفحه واخلم دغه به یې پور تړو که بله صفحه ورته جوړوو اره صفحه ستا خوښه اوس کولی شې یې پور ده اوس دغه اوږدوالی یې لږ غټ ده دا به زه ورته پورټریټ کړم که نه وینې دومره صفحه سوه تقریبا دغومره صفحه ده اوس راسه په دې کې عین دومره شیپ واخله دا خو یو شیپ جوړ سو اوس خبره دغه کونجونو ته راغله دغه دوه کونجونه یي دا به په مثلا دا په دغه شیپ باندې هم جوړولی سي او په پین هم جوړولی سي مثلا زه به دلته یو کلیک وکړم او دلته یې وکړم دغه رنګ خو لږ خام غوندې و که نه دغه هم جوړ سو دغه لږ نور هم داسې کړم یو بل شیپ د ورسره څه شی ده بل هم عین دغه رقم پټه جوړه ده که نه بل مثلا پټه دغسې کار کوم وعلیکم السلام دغه لپاره خالي اوس ګوره دواړه یو رنګ نه دي خو نه معلومېږي یا خالي شیډو په کار ده هلته یې سیوری ورکړی ډراپ شیډو ده په تور رنګ باندې په شیډو ورکړو ولې ټول زه د پټه دې ورکړم ټول به یو کونج داسې ورکول نو کونج ځان ته ښي په دا ځان ته اوس که زه سیوری ورکوم که سیوری ورکوم دلته باید په منځ کې سیوری راسي او هغه خو بیا په منځ کې نه ورسره راسي دا د باندې پاسپورت صحیح ده باندې اوس صحیح شه وعلیکم السلام تا ته انتظار استاد کمپیوټر نه و زه اوس خو دلته شروع کړی دی اوس یې دلې پکې که نه دواړو طرفو ته سیوری ورکوي خپله ورکېږي ټولو طرفو ځکه سیوری لري ټوله ته سیوری ورکېږي تیار مثلا په دې اندازه باندې صحیح ده صحیح سره ورته څه خو دلته کېدای شي یو بل افیکټ هم ورکړی خالي سیوری یې ورته ورکړی صحیح خالي زاویې به لږ تغیر کړم اوس صحیح شو که نه اوس وګورئ چې دوه رقم اوس که دا یو شیپ وای بیا دغه رقم نه کېده اوس به دغه دواړه په کنټرول جي باندې واخلئ کنټرول جی سې کې دلته یې راوله او دا به زه هوریزنټل کم او دلته نه اوس یې باید ورټیکل هم کم په دواړه طرفو باندې باید کم په کومه خواست په هغې خوا باندې بیا دقیق نه راځي اوس صحیح شو که نه په دې شکل باندې ده که نه دغسې ده نور خو دغه ځای تر دغه دوه شیپونه دي اوس دا به هم په دغه باندې جوړ کړو په دې دوم باندې مثلا بس یو ورکونجه شیپ په جوړ کړم زه لږ هم لږ نورې ور نرۍ کړم به زه تور رنګ ورکړم باډر به یې وروسته زلفې لږ نرۍ کېدل غواړي لږ نرۍ کېدل غواړي تصویر ټیټ کړو په دې شکل باندې کړو دلته به یې داسې واچوو
صحیح ده بل رنګ خو لږ تر دغه پسې پوخ ده بیخي نه وتلی دا یې خو ډېر نه دی. اته یې لږ تاسې مطلب که لږ هغه وکته او پورته و کولی شئ په دې رقم باندې کوي خو که نه سر که د غشو څه بادار ورکړي استعمال باډر هم ورکولی شئ و په هغه رنګ باندې باډر ورکړه باډر لږ ډېر ورکړه مثلا ته دغه رنګ ورکړه غلط نه کړو انتخاب دغه دې شو اوس کولی شئ دغه ته هم دغه رنګ باندې باډر ډېر ورکړي که نه شیپ کنټرول جی کو رنګ بدل کړه. دا بیا کنټرول جیب کو بیا به دلته راوخه هلته اول د سر شیپ څه ونه و شیفت چې دوه دانې سلیکټ یې شیفت باندې یو دغه شیپ ته پکې دغه عکس پکې لوېدلی دی یا له هغه مخکې به دغه جوړ کړو دغه دایره یې استاد تاسو ته معلومات غیر سب کېنه دا زه وغواړم ته به هم عین دغه رنګ ورکړو خو دا لږ پوخ ده که نه داسې وتی و ننوتی دا ټول د افیکټو په واسطه باندې شوی دی مثلا انر شیډو ډېر وخت نه پې معلومېږي دا خو ګلو ده شیډو ډسټنس پې هم ته ډېر کړه ویني دننه پکې تاثیر معلومېږي نه ده مثلا په دې شکل دلته یې نارمل په دې دا افیکټونه باندې هر یو سم راته دغه به هم ورکړم او بل به چې ورکړم سټین به ورکړم رنګ یې ډېر خامه یې ډېر و دغه رنګ چې څومره مثلا هغه ته ډېر ورته کېږي دغومره به ښه ورسره راځي دا رنګ ولې ونخیسته اوس دلته د درس تر څو بجې خلاصېږي داسې شروع کېږي او شلکم خلاصېږي شلګم څو کم وخت نیسي ولې خیر زه بیا راځم صحیح ده موږ سناپار به درسونه مو شروع کول چې شي شروع کوئ کمپیوټر ښه سمه ده راسئ دې درس تر خلاصېږي وګوره په دغو افیکټو کې نه ده چې هر یو پکې سم منظم راتو ښه راتو اوس خو هغه بل کار شوی دی دا معنی دوی خدای خبر کوم افیکټ پې کارولی افیکټس پیدا کوي خو وینې دا هم یو ستونزمنه غوندې خبره ده خو دا معنی په دغو افیکټونو کښې وګورئ مثلا د دغو چې دغه تقریبا دې ورته غوندې ده که نه یو به بل افیکټ هم پرې وکاروو ګلو کې به هم تور رنګ ورکړم تاثیر خو یې ډېر نه پرې معلومېږي بل دغه دواړه هم پرې ورکړو مثلا په سټیو نورو کښې تغییر راولي په دې شکل معلوم شي بیویل امباس او نور باندې کار وکړي اوس تقریبا ورته غوندې څه صحیح نور دا معنا چې هغه لږ ډېر کار پرې وکړي کیدای شي نور په دغه شکل باندې جوړ شي یو دغه شیپ د عکس ده بس
خو غټ ده په دې اندازه باندې صحیح ده. اوس به زه هغه عکس راوړم ورته عکس یې داسې په مخ باندې یوسئ په دغه شیپ یې برسې را اچوئ صحیح په منځ کې باید بل شی موجود نه وي نور به د ټولو څنډو ته ور برابر کړي داسې بیا روټیټ کوئ نو کریټ کلیپینګ ماسک دا په دې شکل باندې سو اوس خالي د شیپ خبره ده شیپ یې زه بېرته کنټرول سی کنټرول وي کوم صحیح ده کنټرول سی او که بېرته یې وي کوم نو یا به کنټرول جی کوم تېر واړوم دا په الټ سره مطلب چې په مرکز باندې غټو وړکی سي په دې شکل به کوم صحیح منځ به ختم کوم او بارډر به په دغه رنګ ورته ورکړم اوس دغسې جوړ شو که نه بلکل سم دغه کې جوړ او جایز شوی ده بلې خبرې لیکنه د نور خو لیکنه هغه عادي خبره په ټکسټ ټول باندې لیکل کېدله که نه نیو کلاس عادي صحیح ده دا پونټ مطلب بیخي صحیح ده څه معنا دا نیو کلاس نور چې هر شی تاسو غوښتو الټر سره ونیسئ دا یې کاپي کړئ دلته بیا ورته واچوئ مثلا یا الټ چې ونیسئ الټ باندې کېږي مثلا دغه لیکنه زه غواړم بل ځای یې هم وکړم خالي الټ ونیسه بس لیکنه را ونیسه بل ځای به هم کاپي سي صحیح مثلا د خپل نوم پکې ولیکم که نه مثلا ټایم یې ورته ورکړه نور کولی شئ پونټونو کې تاسو تغیر راولئ ښه یې لیکي مثلا په یو بل پونټ کې لیکي یا یې غټو واړه لیکي هغه نور عادي کیسه ده او کولی شئ مثلا ټایم هم ورته ورکړي ټایم شپږ دا پونټ کې لیکل دغه هغه نسته که ما غلط ولیکل صفر دا کولی شئ بېرته لږ ورته وړکړي